سلامونه او درنښت ګران لیدونکو. په دې ویډیو کې درته د آرپ موضوع باندې خبرې کوو چې آرپ څه ته ویل کېږي، موږ ورته ولې ضرورت لرو او د ترڅنګ د مایکروټیک په یو ډیوایس کې آرپ موږ څنګه مختلف قسمه انټرۍ دي، کوم انټرۍ څه لپاره کارول کېږي او مختلف قسمه ډولونه دي. ملګرو زه به د آرپ پروتوکول په هکله ډیر ډیپ نظم، ځکه تاسو پوهیږئ چې موږ په مختلفو I think PIT کورس کې همدارنګه نورو کورسونو کې موږ په آرپ باندې ډېرې خبرې کړي چې آرپ څه شی دی، ریورس آرپ څه شی دی، انورس آرپ څه شی دی، پراکسي آرپ څه شی دی او ګریشیوس آرپ څه شی دی. تاسو به دغه آرپ په ډولونو باندې په تفصیل پوهیږئ که نه پوهیږئ زه به حتما درته د دې ویډیو په اخره کې او یا هم د کمنټ په برخه کې او یا هم د ډسکرپشن په برخه کې د دغه ویډیو لینک واچوم چې موږ دغه آرپ پکې تشریح کړي دي. نو تاسو سره ملګرو هغه کنسپټ وي، ځکه تاسو ته ما ویل چې تاسو ته MTCNA اسانه په دې ځکه ده چې تاسو سره آلریډي کنسپټ شته، نو ماته یې تدریس هم اسانه دی. خو راځئ لږ به آرپ وپېژنو. آرپ داسې یو پروتوکول دی ملګرو، اول خو آرپ معنا ده ایډرس ریزولوشن پروتوکول. دا داسې یو پروتوکول دی د کوم چې کار دا دی چې دا پیدا کی میک ایډرس بیسډ اون د IP ایډرس، او دا موږ د عمومي آرپ خبره کوو، په دې کې به ریورس بیل کار کوي، انورس بیل کار کوي. خو عمومي د آرپ کار دا دی چې تاسو ته میک ایډرس پیدا کی بیسډ اون د IP ایډرس، او دا هم په یو لین کې په یو سبنیټ کې. ملګرو څه معنا زه تاسو پوهیږم. ګورئ دغه دوه انټرفیس دي ما سره د مایکروټیک، دا ما برج کړی دی، دا دواړه یعنی دواړه یو براډکاسټ ډومین شو، یو لین شو، یو کوچنی نیټورک شو. د دې برج IP ایډرس د 10.1 ام د دې برج چې IP ایډرس 10.1 دی، دا برج به اوس خپل میک ایډرس لري، البته صحیح ده. اوکې دا پورټونه خو اوس د دې برج سلیب راځي، بیا دغه کمپیوټر به ځان ته IP ایډرس لري، دا به ځان ته IP ایډرس لري. اوس که چیرې زه د دې کمپیوټر نه دې کمپیوټر ته یو پینګ لیږم، نو تاسو وګورئ چې IP ایډرس خو به ورته زه پرووایډ کوم، همدارنګه که بل کوم خدمت وي IP ایډرس خو به ورته زه پرووایډ کوم چې پینګ کا 10.3. خو آیا دې کمپیوټر ته د دې کمپیوټر میک ایډرس ده؟ د نمونې په ډول زه به فکر وکړم چې د دې کمپیوټر میک ایډرس AA شو او د دې کمپیوټر میک ایډرس CC شو، او زه به داسې فکر وکړم چې د دې برج میک ایډرس دی BB. اوس دې کمپیوټر ته خو د دې کمپیوټر IP ایډرس ما ورکړو، خو دا به میک ایډرس له کوم ځای کوي؟ نو دا به خپل آرپ د هر کمپیوټر په وینډوز کې د آرپ انټري ښایم، آرپ ټیبل چې هغه کې انټري څنګه ساتل کېږي. دا کمپیوټر به خپل آرپ ټیبل وګوري چې آیا زه 10.3 د پاره میک ایډرس لرم که نه. که چیرې نه لري ملګرو، دا به سمپلی یو آرپ جنریټ کړي، یو آرپ میسج کې داسې وي چې who has 10.0.0.3 دا IP ایډرس چا سره دی، ما ته د میک ایډرس راکړي. نو کله چې داسې دا ریکویسټ راشي، داسې تاسو پوهیږئ چې آرپ په یو سبنیټ کې چې کوم څونه پورټونه وي ټولو ته براډکاسټ کېږي. نو دا دلته به هم راشي، که دلته بل کوم ډیوایس وي په همدې سیم سبنیټ کې هغه ته به هم لاړ شي، ورته به وایي څوک 10.3 دی، نو په بدل کې به ته دا ډیوایس وایي چې زه 10.3 یم او زما میک ایډرس CC دی. نو دا ډیوایس به د دې میک ایډرس هم زده کړي او په جواب کې ورته خپل میک ایډرس هم ورکړي. نو دا به د خپل هغه آرپ ټیبل کې به دا انټري وساتي چې له ده وروسته که زه 10.3 ته ځم نو میک ایډرس دی CC. د ترڅنګ که چېرې دا ډیوایس غواړي چې پینګ کې 10.1 نو مستقیما دا پینګ کوي، بیا د پسې راځي. همدارنګه دا راوټر که چیرې غواړي چې 10.2 او 10.3 پینګ کړي، یس هم پینګ کولی شي، نور ډیټا ورته لیږلی شي یا نور کوم کارونه کوي، نو دوی به هم بیا آرپ جنریټ کوي په دغه حالت کې. ملګرو که چیرې اوس دا ځل 10.2 پینګ کوي 102.168.0.2 کوم چې بل پورټ سره دی، کوم چې د دې برج نوعانه ده، هغه ځان ته بیل براډکاسټ ډومین دی، ځان ته یو نیټورک دی، ځان ته سبنیټ دی. نو دې وخت کې دا ډیوایس چې وګوري چې 192.168.0.2 از آوټ اف مای نیټورک، دا خو زما نیټورک نه دی، نو دې کمپیوټر ته به حتما موږ ګیټ وی ورکړی چې کوم 10.1 دی. نو دا به د 10.1 دپاره و چې 10.1 زه به تا ته څه درولېږم که میک ایډرس یې ورته زده که نه، بیا به هم آرپ جنریټ کوي، خو د خپل ګیټ وی دپاره د ګیټ وی میک ایډرس ته به راولېږي، بیا ګیټ وی پیشه او مخکې یې لیږل پیشه، یعنی آرپ ویدن لوکل ایریا نیټورک په یو سبنیټ کې کار کوي، بل سبنیټ ته نشي اورېدلی. ښه د هغې دپاره بیا ګیټ وی ته کار کوي او ګیټ وی به مخکې ځي. ښه آرپ پروتوکول خو مو وپېژندو. راځئ ملګرو دغلته ما سره دا یو ډیوایس، زه CMD ته راشم، تاسو کتلی شئ چې زه دلته راشم NCPL دا ویم نیټ 1 دی. که زه راشم د دې IP ایډرس دی 10.2 او د دې میک ایډرس په اخره کې راځي 00 په بخښنې سره 01 I think yes 01 دی اخره کې، صحیح ده.
دا د دې میک اډرس شو. دا که زه راشم د دې ډیوایس دې ځای کې م زه کتی شم چې get make / v کتی شي چې 01 دا میک اډرس دی د دې. ARP ټیبل به ملګرو موږ په یو کمپیوټر کې په وینډوز کې څنګه ګورو. ARP - A چې ووهئ تاسو دلته ښایي دا ټول سټیټیک دي. ګوره دې کې ډاینامیک انټري نشته. په سټیټیک او ډاینامیک باندې مې تاسو خبرې کوم. اوس که زه راشم چې تر مایکروټیک ډیوایس داخل ته د دې ARP انټري نه دلته ساتل کېږي په IP ARP کې چې اوس لا هېڅ هم ورسره نشته. که زه چیرې راشم ملګرو تاسو وګورئ دلته IP او ایډرسز ته تاسو کتلی شئ چې 10.0.0.1/24 او زه دلته راشم دې ځای کې ما باید هېڅ غلطي نه وي کړي. دا هم 24 سره کوم صحیح ده ملګرو. دلته داخل کې چې کوم ډیوایس دی د دې IP اډرس دی 10.1 او د باندې چې ما سره کوم دی دا به اوس خیر لږ بیرته کنیکټ شي. د باندې چې کوم ما سره ډیوایس دی هغه د 10.2 او دواړه له یو بل سره کمیونیکیشن نه دی کړی نو ARP کې هیڅ نشته. اوس باید دوی له یو بل سره کمیونیکیشن وکړي. صحیح ده. نو د دې لپاره چې زه تاسو ته د دې ډیوایس میک اډرس وښیم ښه چې د دې ډیوایس میک اډرس څه شی دی. د دې ډیوایس د میک اډرس د معلومولو لپاره په انټرفیسز ته راشئ او دغه انټرفیس دی دلته تاسو کتلی شئ چې د دې میک اډرس دی ډي اخره کې دی DA. صحیح ده. راځئ چې اوس پینګ وکړو چې له یو بل سره کمیونیکیشن وکړي تر څو یو بل ته هغه د ARP پر تھرو میک اډرس لرن کړي. زه به راشم پینګ به کوم 10.0.0.1 چې پینګ راشي. څنګه چې پینګ راغلی به زموږ کار وشو. اوس به راشم ARP - A به وهم. تاسو وګورئ چې دا سټیټیک دی ملګرو. دا سټیټیک انټري ده مګر دا ډاینامیک ده چې د وخت په تېرېدو سره که چېرته دوی کمیونیکیشن ونه کړي نو حتما او کنیکشن یې لاس شي دا اټومیټیکلی د ټیبل نه الوزي. صحیح ده. وایي 10.1 دی وایي میک اډرس یې دی DA او تاسو ته ما وښوته چې DA و او په ډاینامیک توګه یې زده کړی. د دې میک اډرس څه شی دی؟ د دې میک اډرس 01 دی. اوس به راشم IP ته ARP ته تاسو کتلی شئ چې دې ځای کې لیکلي دی DC معنا ډاینامیک دی او کمپلیټ دی. 10.2 وګورئ اخره کې میک اډرس څه شی دی 01. د سټیټس باندې هم موږ پوه کوم چې دا ریچیبل څه معنا ده. صحیح ده ملګرو. په دې خو پوه شوئ انشاءالله. اوس ګورو چې مخکې څه تدریس کوو. زه راځم چې لږ نور میک اډرس لرن کړي. زه راځم IP ته DHCP کلاینټ ته د باندې زموږ چې کوم نیټورک دی غواړم چې د هغه په تھرو کنیکټ شو. زه به DHCP کلاینټ ته د ایترنیټ 2 ته به زه د باندې د 10 IP اډرس والم. صحیح ده. چې دا دوی ته IP اډرس ورکړي دوی خپل منځ کې کمیونیکیشن وکړي تر څو دا میک اډرس دلته لږ ډېر ARP انټري کې راشي. صحیح ده. د هغې دپاره زه به راشم د خپل کمپیوټر به زه کنیکټ کړم له وای فای سره ځکه زما دا داخل کې CHR چې دی د وای فای په تھرو د باندې د ټنډا سره وصل دی. صحیح ده. دلته اوس راځم تر څو دغه IP اډرس یې واغستو. څنګه چې د 92.0.1 نه 1 چې د بر زموږ ټنډا ده 100 نه څه واغستو. تاسو کتلی شئ چې دلته ورسره څومره انټري نه راغلي. دوی به ډیفالټ کمیونیکیشن وکړي پیکټ یې لیږي چې پیکټ یې ولېږي دا ګوره 192.0.1 دا زموږ ټنډا ده. همدارنګه دا 104 لکه چې دې ته ورکړی که څنګه چل دی وچ IP اډرس دې ته اساین شو. زه وګورم IP اډرس ستا 100 اوکې 104 دا د باندې نور ډیوایسونه د موږ سره ښه ملګرو. دلته دې ته اوس راځو چې دا څه معنا لري خو زه کولی شم دلته څه نور کارونه مو کوم. زه راځم دلته په دغه دې باندې کلیک کوم د انټري باندې چې دلته دی ډبل کلیک پرې کوم. دې ځای کې تاسو کولی شئ چې میک پینګ کوئ یا میک ټلنیټ کوئ. تاسو خو پینګ کولی شئ بای ډیفالټ چې په IP اډرس باندې کېږي او ټلنیټ هم کولی شئ مګر میک پینګ او میک ټلنیټ داسې دوه خوندور د مایکروټیک فیچرز دي چې تاسو پینګ کوئ په میک اډرس باندې او تاسو یو کس ټلنیټ کوئ خو په میک اډرس باندې. نو دلته اوس ټنډا که ټلنیټ نه دی فعال نه لري دا فیچر. راځم میک پینګ باندې او پینګ یې کوم چې پینګ راځي که نه راځي. ګورئ ما ته اوس وایي چې ټایم آوټ. نو دغه ځین تاسو میک داسې هم کولی شئ چې تاسو پینګ وکئ په میک باندې او یا تاسو پینګ میک باندې ټلنیټ وکئ. ملګرو بل ډېر جالب زموږ انټرنیټ بعضې وخت قطع وصل کېږي. تاسو کتلی شئ ګورئ چې دا انټري نه بعضې وخت ریچیبل شي بعضې وخت کې سټیل شي او بعضې وخت کې ډیلی شي بعضې وخت کې پروب شي. اوس تاسو زه د په هکله که خبرې شروع کوم دا پوره ځان ته یو لیکچر دی. په دې باندې تاسو لږ سرچ وکئ. بای ډیفالټ چې ښه حالت کې اول ریچیبل د انټري او بله دا خبره
تاسو بس دا پوښتنه هم جواب کوي چې دا انټري دلته آرپ ټیبل کې څونه وخت دپاره ساتل کیږي دا اوس ګوره دا ګوره سټیل دی نو دا ځان ته خپله معنا لري چې کله یو بل سره معلومات شریک کړي ریچیبل شي هغه نه لږ چې وخت تیر شي نو بیا هم د منلو وړ وي خو دا لا پوښتنه نه کړي چې څنګه چل دی بیا سټیل شي له سټیل وروسته ډیلی حالت راځي له هغه وروسته پروب راځي پوښتنه کوي چې څنګه چل دی که چېرته جواب ورنکړو انکمپلیټ ته ځي بیا فیلډ کوي او که چېرته جواب ورکړو بیرته ریچیبل ته راځي دا سټیټس دی ښه چې دا میک اډرس په کوم حالت کې دی او ډینامیک میک اډرس په بخښنې سره ډینامیک چې کوم انټري ده دا همداسې وي په همدې حالاتو کې وي لیکچر به رانه ډېر اوږد شي ښه نو ملګرو یو خو دا ترتیب شو چې تاسو زده کړل چې مختلف موږ په بخښنې سره د میک اډرس له لارې ټلنیټ هم کوی شو پینګ هم کوی شو دا انټري نه بلته څونه وخت لپاره ساتل کیږي او د انټري مختلف حالات ملګرو دا انټري چې دا خو دوی په خپله زده کړه که نه دې ته ډینامیک وایي چې ډینامیک وي اوس چې لږ وروسته کمیونیکیشن وشو دا دیز نه ډیلی ته ځي له هغه وروسته پروب ته ځي له هغه وروسته انکمپلیټ او بیا یې مکمل ختموي دیز نه انټري به ختمه شي نو زه وایم چې دا انټري سټیټیک وکړم چې دا د پاره دلته پرته یس تاسو کولی شئ د نمونې په ډول ته غواړئ دا آی پي اډرس همیش دپاره دلته پروت وي ته په همدې باندې ډبل کلیک کې دلته راځي میک سټیټیک دا سټیټیک شو دا ګوره سی معنا کنیکټډ او دلته ګوره سټیټیک شو دلته لاړ شه وګوره سټیټس کې پرمننټ شو داسې هم کولی شي اوس ته وایي نه زه 1 to 1 میپینګ کوم دا خو چې الریډي دلته راغلی بیا سټیټیک کوی شي ته وایي نه زه یې له دې سټیټیک کوم یس راځي نیو باندې کلیک کوئ د دې سټیټیک کې آی پی اډرس او میک اډرس ورته واچوئ مشکل نشته کار دې کېږي انشاءالله چې په دې هم پوه شئ چې سټیټیک انټري به څنګه کوو دا شو ستاسو سټیټیک انټري ښه ملګرو تاسو کولی شئ چې دلته راشئ ډېر خوندور معلومات دي د آرپ په هکله ډاکومنټیشن ته چې راشئ د مایکروټیک ویب سایټ دلته به د تاسو ته خپل د مایکروټیک بېلابېل آرپ موډونه وښایي چې دلته یې موډونه دي ډسیبل انیبل local-proxy-arp proxy-arp reply only چې په دې مو اوس پوه کوم ښه ملګرو انشاءالله چې دې ځای کې به ما داسې خاص څه پاتې نه وي اوس به راشو ملګرو چې دلته ما هم څه ډولونه راغلي د مایکروټیک داخل کې د آرپ موډونه دي انیبل ډسیبل ریپلای اونلی لوکل پروکسي آرپ او پروکسي آرپ په دې مو اوس یو پوه کوم ملګرو تاسو ته ما وویل چې دغه یو خو سټیټیک ده چې سټیټیک انټري تاسو کله وکړئ دا پرمننټ وي نه ځي دا نور انټري نه دا خپل حالت لري سټیل پروب ریچیبل او دا د څو دقیقو وروسته بیا چې کمیونیکیشن ونشي ختمیږي تاسو چې کولی شئ چې راشئ انټرفیس ته او د دې انټرفیس باندې لکه تاسو کلیک وکړئ دلته ورته تاسو ویلی شئ چې آرپ ټایم آوټ یعنې په دې انټرفیس چې تاسو څومره آرپ زده کړه وکړه هغه د دونه وخت دپاره وساتئ د مونې پر زه ته یم چې وسړیه 1500 ثانیو دپاره وساتئ یا 15000 ثانیو دپاره نو په دې انټرفیس چې بیا کوم انټري راشي ابه د دونه وخت لپاره ساتل کېږي دا خبره هم زده کوي ښه اوس راځو ملګرو څو نورو حالاتو ته اول راځم د ایتر 1 باندې چې ما 10.1 زده کړی یا 10.2 مې زده کړی تاسو دلته کتلی شئ چې آرپ ته راشم زه دلته ګورئ دا په سټیل حالت کې ده اوس چې کمیونیکیشن وشي دا بېرته ریچیبل ته راځي ښه کېږئ به نه ښه تاسو کولی شئ چې دلته د دې انټرفیس چې کوم ما سره دی اوس فلحال چې شی دی ما سره 10.2 آی پی اډرس یې زده کړی دی په همدغه انټرفیس باندې چې سټایل حالت کې دی فلحال زه راځم د دې انټرفیس باندې د دې څه دغه ترتیب چینجوم چې څه رقم کار دی وکړي نو زه به ایتر 1 ته راشم بای ډیفالټ ملګرو که تاسو وګورئ دلته زه یو پینګ وکړم چې دا سټیل حالت ختم شي کنه پینګ کا 10.0.0.1 پینګ چې څنګه راشي وګوره بېرته ریچیبل شو کمیونیکیشن وشو ملګرو اوس به راشو دې خبرې ته چې په دې تاسو پوه شوئ دغه خبره اوس زده کوئ ښه دا خبره زده کول حتمي ده ځکه تاسو نو دا د MTCNA دغه کې هم درته بیا ښایم چې هغوی وایي تاسو باید په آرپ پوه شئ هغه دا ده ملګرو چې دا آرپ خو دوی په دې انټرفیس زده کوي که نه تاسو چې د انټرفیس ته راشئ لکه ایتر 1 باندې په دې کلیک وکړئ دلته تاسو ورته ویلی شئ چې آرپ بای ډیفالټ آرپ انیبل وي د آرپ انیبل مقصد څه شی دی ګوره په دې انټرفیس باندې اوس آرپ انیبل دی د دې مقصد دا دی که یو چا تا ته د آرپ ریکویسټ رالیږو چې ستا میک اډرس څه شی دی راته رایې کا ریکویسټ یې درنه کوو نو ریسپانس ورکوه دا یو خبره شو او که چیرې
ستا له یو چا نه میک اډرس غوښتو هم اجازه لري چې کله انیبل حالت وي دا معنا ده چې په دې انټرفیس باندې هم ریکویسټ کېدلی شي او هم ریپلای کېدلی شي انشاءالله چې پېښې ویاست. اوس ډیسیبل څه معنا ده؟ دویم حالت ډیسیبل دی. ډیسیبل دا معنا ده دا ملګرو چې مشکلات جوړوي بیا به سټیټیک انټری نه کوي البته خو سکیورټي بیا لږه ښه ده. هغه ډیسیبل معنا دا ده چې دې انټرفیس ته زه وایم چې وسړیه نه به د چا ریکویسټ ته ریپلای کوي او نه به خپله د چا ریکویسټ کوي چې میک اډرس د څه شی دی. نو دې حالت کې به تاسو راشئ دلته به واخلئ ډیسیبل اپلای اوکې اوکې. اوس که چېرته تاسو راشئ آرپ ته وګورئ چې 10.1 لاړې ختم شو او البته چې اوس به کمیونیکیشن هم نه کېږي. پینکا دلته راځم پینکا 10.0.0.1 کمیونیکیشن هم اوس نه کېږي. تاسو پوهېږئ چې ولې کمیونیکیشن نه کېږي؟ ځکه ما ورته ویل چې په دغه انټرفیس باندې به نه د چا آرپ ته جواب ورکړي او نه به خپله آرپ جنریټ کړي. دوه حالت هم زده کړل. صحیح شوه؟ ډیسیبل کې څه کار کېږي؟ نه چاته ځواب ورکوي او نه له چا غواړي چې میک اډرس د څه شی دی راکړه. اوس به څه کار کوئ ملګرو په داسې حالت کې چې تاسو دا هر څه ډیسیبل کړل؟ اوس به راځي سټیټیک انټري به کوي. سټیټیک انټري به څنګه کوي؟ په راوټر کې به هم سټیټیک انټري کوي مینولي چې دا آی پی اډرس دا د دې شو دا آی پی اډرس د دې میک اډرس شو. او کمپیوټر ته به ځئ هم یس تاسو کولی شئ چې کمپیوټر کې هم دلته سټیټیک انټري وکړئ. طریقه یې زده کړه آرپ سره کوشن مارک یې ده وایي چې دلته راشئ تاسو کتی شئ دا وره اس سره ایډ هوسټ اسوسییټډ انټرنیټ داسې تاسو کوی شئ. ښه دا ترتیب زده کوئ. نو که چېرته تاسو ډیسیبل کو سکیورټي بیا ښه کېږي خو مشکلات ورته جوړېږي. تاسو به مینولي بیا انټري کوئ. ورکه آرپ ماینس ا ته زه راشمه انټری نه اوس هم شته دا لږ وخت دپاره ساتي بیا ختمیږي. تاسو وګورئ د 192.168 دپاره انټري شته ملګرو فکر مو شته خو د 10.1 دپاره نشته انټري. راځئ اوس دریم حالت ته ځو. دریم حالت څه شی دی؟ زه دې انټرفیس ته وایم چې ډیسیبل نه وځه ریپلای اونلی شه. دا دریم حالت. په ریپلای اونلی کې څه معنا؟ ته له چا میک اډرس مه غواړه. ته به دا توانایي نه لرې چې چا له میک اډرس وغواړې مګر که یو کس تا ته ویل چې ریکویسټ یې کوو چې یار میک اډرس دې راکړه نو بیا میک اډرس ورکوه. اپلای اوکې. له ده وروسته ته اوس راشي آرپ ته. د آرپ انټري چیرته دي؟ ګورئ له دې ځای نه به کار نه کېږي. یعنې مقصد دا به چا نه نشي غوښتلی مګر که چا ترې غوښتنه وکړله بیا به جواب ورکوي. بیا به جواب ورکوي. که زه اوس وګورم چې پینګ به آیا اوس وشي که وبه نشي اوس به هم پینګ نه کېږي ځکه هلته هغه سره میک اډرس نشته. نو په ریپلای کې بیا دا ترتیب دی ملګرو. دې خبرې ته مو پام وي. ښه دوه خبرې شوي چې خلکو ته میک اډرس ورکوه خو ته له چا ته به ریکویسټ نشي کولی. دا دریم حالت شو. درې حالت مو زده کړل. دوه نور ډېر جالب حالت دی چې یو پروکسي آرپ دی او یو لوکل پروکسي آرپ دی. چې د دې په هکله تاسو باید پروکسي آرپ بل ګریشیس آرپ دی دا لږ درانه ډولونه د آرپ دي. تاسو خوندورې مقالې ولولئ هله به انشاءالله بیا ډېر ښه پوه شئ. صحیح ده؟ ښه ملګرو یوه خبره چې له ما له یاده ووتله هغه دا ده چې تاسو کله دا ډیسیبل کوئ بیا به مینولي انټري کوئ. نو د مینولي انټري پر ځای بیا تاسو کولی شئ چې ډي سی پي فعاله کوئ. ډي سی پي کې هم تاسو سټیټیک آی پی اډرس هم ورکوی شئ او پول هم ورکوی شئ. تاسو چې کله ډي سی پي فعاله کوئ که نه زه راځم دې ځای کې سمپلي ډي ایچ سی پي سرور سمپلي به اوس زر یو سیټاپ را برابر کړم. دا ډي ایچ سی پي سرور دی ما سره. دلته ګوره زه کولی شم چې د دې پول نه آی پی اډرس ورکوی شم کولی شم چې سټیټیک اونلی هر نفر ته یو آی پی اډرس ورکړم. دې ځای کې یو آپشن دی لیټ چیک چې شته که نه هغه دا دی ملګرو چې 8 آرپ پر لیزز یعنې تاسو د سټیټیک نشئ کولی ډي سی پي په تور هم دا کار کولی شئ. ډي سی پي ته وایي کله چې د یو چا ته آی پی اډرس اساین کو نو بیا بس لیز هم ورته اټومیټیک کریټ کوه یعنې له دې هم ګټه کوی شي. دا بل نقطه ما ته ډېر څه را یادېږي خو زه ډارېږم تاسو اوږدې ویډیوګانې نه ګورئ. ښه ملګرو پر دې خو پوه شئ. اوس به راشو لوکل پروکسي آرپ ته. دا پروکسي ډېر خوندور آرپ دی خو راځئ اول به دا پروکسي وایو بیا به لوکل پروکسي وایو.
ملګرو پراکسي آرپ باندې موږ په CCNA کې ډېر کار کړی دی. بس ته یو لیکچر مو 50 منټه آی تھنک صرف په پراکسي آرپ باندې کړی، په ګریشیوس آرپ. دوه آرپونه دي. یاره دا ویډیوګانې ټول درته لینک اچوم، مړه دا وګورئ چې سم په دې آرپ مو ذهن خلاص شي، ځکه دا د 4-5 غنټو موضوع ده ملګرو، د آرپ تیوري. البته زه دلته څه وایم چې دا دغه آرپ زده کا، دا مختلف مایکروټیک ریلیټډ ډولونه یې زده کا، مختلف هغه سټیټس یې زده کا. نور د آرپ تیوري دلته زه نشم تدریسولی. ښه ملګرو، پروکسي آرپ څه ته ویل کېږي؟ لنډ ته وایم، پروکسي آرپ داسې یو آرپ ته ویل کېږي چې ستاسو چې کوم راوټر دی دا د بل چا پر ځای تاته جواب درکړي چې یس دا ځایمه مشکل نشته راځه. دلته که تاسو راشئ د پروکسي آرپ په هکله مطالعه وکړئ دې ځای کې چې پروکسي آرپ څه شی دی، تاسو به وګورئ چې پروکسي یو ټرانسپیرنټ آرپ پروکسي په توګه کار کوي. تاسو چې کله مختلف له طریقو کلاینټس کنیکټ کیږي، PPP یا PPV یا PPTP لارې کنیکټ کیږي، دغه ځای کې دا ډېر کارول کیږي. راځئ چې تاسو زه اوس پوه کړم دلته څنګه. ملګرو ستاسو د راوټر سره لوکل کې یو څه کسان کنیکټ دي، دا 192.168.1 نه صحیح ده. او په همدې وخت کې بعضې نفران د ټنل په واسطه د لرې ځای څخه کنیکټ دي، د هغې آی پی اډرس هم همدا دی 192.168.1. ملګرو کله چې تاسو د سیم نیټورک نه بل نیټورک ته وځئ که نه، نو ستاسو دا کمپیوټر پوهیږي چې یار دا خو زه خو 10 یم او دا 192 دا خو آوټ اف مای رینج دی، دوی ته به تیار تاسو ګیټ وی ورکړی، نو دا بیا دغه نفر دپاره به خو د آرپ نه جنریټ کوي، دوی د دې ګیټ وی دپاره آرپ جنریټ کوي. دا خبره یاد ساتئ، ور دې باندې موږ ډېر کار کړی چې کله تاسو آوټ اف نیټورک یو آی پی اډرس پینګ کوئ، نو دا ستاسو کمپیوټر پوهیږي چې اټس آوټ اف مای آی پی نیټورک، دا زما د آی پی نیټورک نه باندې دی، نو دوی بیا ګیټ وی ته ځي او ګیټ وی بیا هغې ته ځي، دوی پوهیږي. خو اوس دلته څه رقم چل دی، 192.168.1 په ټنل کې یو کس لرې ځای نه کنیکټ دی، د هغې هم د آی پی اډرس دی، ستا هم دی، د هغې د آی پی اډرس دی 13 ستا دی 14. اکچولي که تاسو وګورئ دا خو سیم نیټورک کې دي که نه، نیټورک خو ډفرنټ نه دی، مګر لاجیکلی خبره داسې ده کم کسان چې د یو ټنل په واسطه کنیکټ وي هغوی یو ډفرنټ لاجیکل سبنیټ حسابیږي. بای ډیفالت دوی ډایرکټ په ډایرکټ دوی سره ډفرنټ لاجیکل نیټورک د هغوی حسابیږي، د دوی ډفرنټ حسابیږي، یعنې د هغوی آرپ دلته نشي راتللی، که څه هم نیټورک سیم ټو سیم دی خو دلته نشي راتللی. نو معنا څه، که چیرې دا نفر ووایي چې زه 13 یم 14 ته ځم، دا به ووایي دا 14 خو ما سره په سیم نیټورک کې دی، راځه آرپ ورته جنریټ کړه. چې کله آرپ جنریټ کړي د راوټر ته راشي، حالانکه تاسو وګورئ چې د دې د آرپ دې خوا نشي راوړلی، ما درته ویل چې نیټورک یې سیم دی خو سبنیټ دلته اوس ډفرنټ حسابیږي لاجیکلي، ټنل بیل دی دا بیل دی، د دوی هغې آرپ دلته نشي راوړلی. نو چې نشي راوړلی دا راوټر په دې انټرفیس کې چېرته پروکسي انیبل وي، نو پروکسي دا معنا ده چې تاسو دا راوټر به ورته ووایي چې خپل میک اډرس به ورته ورکړي چې یس زه هم دا 13 یم راځه ماته، نو دا به دا ډیټا بیا دې ته رالیږي او دا به بیا دې ته لیږي، نو دا به داسې فکر کوي چې دا مستقیما زه ورسره کنیکټ یم، دې ته پروکسي آرپ وایي. خو د دې نه بغیر بل ډول چې دی هغه لوکل پروکسي آرپ دی، دا یې بیخي ډېر ناشنا ډول دی. دې کې څه کار کېږي، دا ډیوایس چې کله دې ډیوایس ته ډیټا لیږي، نو دوی به مستقیما دې ته ډیټا نه لیږي، دا به دې راوټر ته ووایي چې 10.3 څوک دی، او همدا راوټر به ورته ځواب ورکړي چې زه 10.3 یم راځه، او خپل میک اډرس به ورته ورکړي، او دا په خپل آرپ انټري کې داسې ولیکي چې 10.3 چې دی هغه BB دی، نور به خبر نه چې شاته څوک دی. یعنې د لوکل په سیم سبنیټ کې ډیوایسونو ته د پروکسي په واسطه جواب ورکول، دا یې لا بیل نوا دی، ډېر جالب. نو لوکل پروکسي دلته تاسو ته پوره لیکلي دي چې on an interface the router perform proxy ARP to from this interface only for traffic that comes in and goes out of the same interface. ګوره په سیم انټرفیس کې بیا هم پروکسي ورکوي. I don't know چې دا اوس د څه لپاره دلته کارول کېږي، تاسو دا تیوري وګورئ. او دې کې بل ډول چې دی هغه بیا ګریشیوس آرپ دی چې I think for this video it's enough. بس زما هم نور له شي مې ووته، تاسو هم تیوري نه غواړئ. د MTCNA آوټلاین ګورو نه، وایي محصلین پوهې کوي چې آرپ څه شی دی، د آرپ موډونه ورته زده کوي، تاسو به سټیټس نور بلا شیان